صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا مختصر تفسير أو ترجمه په سلسله کې را رسیدلیو تفسیر د سورة الانبیاء ته. سورة الانبیاء دا مکی سورت دی او په دې سورت کې موضوع ده تنبیه الغافلین، تنبیه بیدارول دا غفلت کوونکو خلقو، دا غینه غفلت چتی غیله عبرت ورکی. په دې صورت کې الله عز وجل غافل خلقو له زورنه ورکی، رټنه ورکی چې ای بندگانو تاسو دا الله نه غفلت مکوئ، کم طرف ته روانې وئ، تاسو چېرته ځئ، تاسو سره به حساب کېږي، د څه مقصد دپاره تاسو پیدا شوي. نو په دې وجه په دې صورت کې به عذابونه بیانېږي، عذابونه ذکر کېږي، او په دې صورت کې به رټنې زورنې بیانېږي، او په دې صورت کې به د انبیاء علیهم السلام واقعات بیانېږي. یو خو د انبیاءو داسې واقعات دي چې د هغې قومونو سره څه تیر شوي دي، تفصیل سره بیان شوي. په دې صورت کې به مختصر د نبی او د پیغمبر حالت د هغې یادول به کېږي. الله عز وجل به هغې ته اشاره کوي چې دا پیغمبر څنګه د الله بندګي کوله او څنګه حالت په دې پیغمبر باندې تیر شوي دي، او د الله څنګه عبادت کړی دی. خوشحالۍ کې به دی څه کول، د غم حالات کې به دی څه کول. نو دا خبرې په دې صورت کې الله عز وجل بیانوي. الله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د نوم د الله تعالی شروع کوم چې ډېر رحم کوونکی دی، همیشه مهربان دی. اقترب للناس حسابهم، ډېر رانږدې شوی دی خلکو ته حساب د دوی. الله وایي دا حساب ډېر زیات رانږدې شوی. دا زیادت د حروفو دا دلالت کوي په زیادت د معنی، یعنی دا حساب د خلکو رانږدې دی. انسان چې د ده سره به حساب کېږي، د ده په خوراک کې، د ده په څښاک کې، د ده په لباس کې، د ده په مال کې، د ده په ځوانۍ کې، د هر څه به حساب کېږي. دا حساب رانږدې شوی دی. او څوک چې ایمان لري، د ایمان والا خلک دي، د هغوی به همیشه د دې حساب نه په یېره کړي چې ورځ به ما سره الله حساب کوي. نو ګوره تا سره چې حساب کېږي خو بیا را بیدار به مې که نه، غفلت نه به ځان را بیدارې، لکه یو حساب وخت را روان دی. او الله وایي څومره چې دوی ته حساب رانږدې شوی دی دومره دوی په غفلت کې دي. وهم فی غفلة، او دوی په غفلت کې دي. معرضون، مخ اړوونکي دي. غفلت د انسانانو، یو سړی د غفلت کې دی او ته ورته ووایې چې لکه غفلت نه را بیدار شه، حساب ورځ را روانه ده، حساب در سره کېږي، نو هغه را بیدار شي د غفلت نه. خو دوی به غفلت کې هم دي، او چې دی له تنبیه ورکولی شي به معرضون، مخه مړی. الله وایي ګوره د انسانانو د حالت چې دی په غفلت کې، په ګمراهۍ کې پراته دي، او بیا هم د آخرت نه دی مخړی. ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه، نه راځي دوی ته څه یاداش من ربهم د طرفه د رب د دوی نه. هېڅ قسم، هر قسم یاداش چې راځي، د الله کتاب اوري، قرآني آیتونه اوري، معجزات اینی، د پخواني خلکو خبرونه اوري، ذکر دقې ته وایي. من ربهم د طرفه د رب د دوی نه، محدثین چې دی هغه د طرفه د رب نه واوري، څه نوی شی راشي، محدث. الا استمعوه، مگر اوري هغوی دې لره، وهم یلعبون، او بیا دې لوبې کوي، بیا هم لوبې کوي، د هغه خپل غفلت نه ځان نه راوباسي. نو څه وجه ده؟ الله وایي لاهیة قلوبهم، مشغوله دي، غفلت کې دي زړونه د دوی. دا زړونه د دې مشغوله شوي دي، په نورو شیونو کې اخته دي، هېڅ قسم نصیحت په دې اثر نه کوي. دا داسې ده لکه ماشومان چې لوبې کوي. ماشومان یې که نه یو ځای کې لوبې کوي، تو توازونه کې او هغې سر کته کړی او خپله لوبې کې مصروف وي، او بالکل ستا خبرې ته توجه نه کوي. نو د انسانان هم الله وایي دقسې دي چې په غفلت کې دي او زړونه یې مشغوله شوي دي. واسروا النجوا، او پټې جرګې وکړې دوی، الذین ظلموا، هغه کسان چې ظلم یې کړی دی. نجوا نه مراد دا دی چې دی پټې جرګې وکړئ چې د پیغمبر باندې څنګه اعتراضونه کوو. دا خو نبي نشي کېدی، دا خو یو انسان دی ستاسو په شان ته. او کله به ویل چې دا خو جادوګر دی، او چا به ویل دا ساحر دی، کله به ویل دا خو ګډ وډ خوبونه دي لیدلي دي، چا به ویل چې نه دا خو د پلاني خوا ته ځي او
هغه ته دا ګډې وړې خبرې ښودلې دي، نو داسې مقابلې شروع کړې. دې ته وایي اسر النجوه، یعنې پټې جرګې وکړې دي مشرکانو. الذین ظلموا، هغه کسان چې ظلم یې کړی دی او دا خبره وکړه هل هذا الا بشر مثلکم، نه دی دا مګر دا خو انسان دی ستاسو په شان، ته بنده دی ستاسو په شان. نو دا څنګه پیغمبر کېدی شي چې انسان دی راپاڅېږي او هغه دی وایي چې زه پیغمبر یم او ستاسو په شان انسان دی، بازار کې ګرځي، واده کوي او دا وایي چې زه پیغمبر یم. افتأتون السحر، او بیا وایي د یو بل ته تاسو راځئ جادو ته، دا خو جادوګر دی او خط ته پته ولګېده چې دا جادوګر دی، نو بیا هم تاسو راځئ. وانتم تبصرون، او تاسو وینئ، ښه دا وینئ په دې سترګو باندې چې دا جادو دی او یې پوهېږئ تاسو چې دا جادوګر دی، ساحر دی، او بیا هم د هغې خبرې منئ. الله وایي چې ګوره دا خلک په دې غفلت کې پراته دي، غفلت کې، او دوی دا خبرې کوي. نو صورت کې موضوع څه ده؟ د غفلت نه بیدارېدل، تنبیه الغافلین. قال ربي، نو پیغمبر په دې وخت کې ویله دې خلکو به دا خبرې کولې، نو پیغمبر ته الله ویل چې ګوره ته دا خبرې اورې نو ته بس دا خبرې کوه. قال ربي، نو وویله دې رسول ای زما ربه یعلم القول فی السماء والارض، پوهېږي په هره وینا په اسمان او په ځمکه کې، وهو السمیع العلیم، هغه اورېدونکی دی او پوهه دی په هر څه باندې الله پوهه دی. ته چې دا پټې جرګې کې او دا خبرې کې چې یاره دا پیغمبر دا خو جادوګر دی او دا شاعر دی او دا خبرې د ځان د جوړې کړي دي، نو دا خبرې الله نه اوري. الله خو په ځمکې او اسمانونو کې په هر څه باندې پوهه دی، نو ستا دا خبرې د الله نه پټې دي. نو ای مشرک را بیدار شه، مخکې د دې نه چې په تا باندې عذاب راشي په دنیا کې، نو را بیدار شه. بلکې دی به نورې خبرې کولې، دا پټې جرګې به دی څه کولې؟ دا خبرې به کولې. بل قالو اضغاث احلام، بلکې وایي دی چې دا ګډوډ خوبونه دي. اضغاث احلام ګډوډ خوبونو ته وایي. بل افتراه، د دې دا خبرې هم داسې په تردد کې وي، کله به ویل شاعر دی او کله به ویل ګډوډ خوبونه یې نه او کله به ویل د ځان نه جوړې کړي دي، خبره به یوه نه وه. بل افتراه، بلکې د ځان نه جوړ کړی دی قرآن. بل هو شاعر، بلکې دا شاعر دی. فلیأتنا بآیة، نو دی به ویل را دې وړې مونږ ته یوه نښه، کما ارسل الاولون، لکه څنګه چې لېږلې شوي دي مخکني رسولان او پیغمبران، داسې نښه دې راوړي که نه هغه معجزات چې کوم مخکې پیغمبرانو له ورکول شوي دي. الله وایي چې ګوره مخکې پیغمبران چې دي هغه خو ما ورته معجزې ورکړې وي او دې خلکو ایمان نه راوړی، نو که زه نور معجزات هم راوړم نو دا خلک ایمان نه راوړي. الله ورته وایي چې هغه مخکې خلکو چې هغې ته ما معجزات ورکړي نو آیا د هغې قومونو ایمان راوړی؟ ما امنت قبلهم من قرية، ایمان نه دی راوړی مخکې د دوی نه یو کلي، اهلکناها چې هلاک کړي دي مونږ هغه. نو هغه مخکې خلکو خو ایمان را نه وړه، که ایمان یې راوړی وی خو ما به معجزات را لېږلي وي، خو په دې معجزات هم اثر نه کوي. افهم یؤمنون، نو آیا دوی به ایمان راوړي چې هغوی ایمان نه دی راوړی، معجزات مې راولېږل ایمان یې را نه وړه، نو دوی به څنګه ایمان راوړي؟ نو دوی هم ایمان نه راوړي. دا هسې بانې دي چې دی لټوي. او کله څه وایي چې د مکې دا غرونه ختم که، او کله وایي چې دا ډیرکۍ د صفا او د مروه د سرو زرو که، او کله وایي چې په دې مکه کې نهرونه وبهیوه، او کله یو څه وایي. دا تپوسونه او دا قسم غوښتنې دا خو مخکې مشرکانو هم کړی وي، مخکې قومونو هم کړی وي. د موسی علیه السلام نه څونه معجزات غوښتي وو، اخر دا دی چې دا خبره مې وکړه په جرأت باندې چې ستا الله دې راشي موږ ته مخامخ چې موږ یې په ډاګه باندې وینو. دې مشرکانو هم دا خبرې کړې وي که نه چې ملایک دې راشي او ستا باره کې دې ګواهي ورکړي، الله دې راشي موږ ته دې ووایي چې ته د الله پیغمبر یې. وما ارسلنا قبلك الا رجال، اوس الله دې پیغمبر ته وایي ګوره چې دا خلک وایي چې ته خو انسان یې، بشر یې زموږ په شان، نو بشر خو پیغمبر نشي کېدی. نو الله ورته وایي ولې مخکې مې چې را لېږلي نو هغه انسانان نه وو، هغه هم انسانان وو که نه. وما ارسلنا قبلك الا رجالا، او نه دې را لېږلي مونږ مخکې ستا نه مګر سړي. نوحي الیهم، چې وحي به کوله مونږ هغوی ته. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نو تپوس وکئ د علماو نه که چېرته تاسو نه پوهېږئ. مسلو تپوس ته وکئ. اهل ذکر نه مراد څوک دي؟ یعنې د اهل کتابو نه تپوس وکئ چې چا سره کتاب دی، یا د دې امت د علماو نه تپوس وکئ، هغوی به درته ووایي چې
چې ټول انبیا چې څونه الله را لېږلي دي دا سړي وو، هغوی به خوراک هم کوو، څښاک به هم کوو، همیشه به په دې دنیا کې هم ژوندي نه وو، مرګ به پرې راته، او د هغې تابعداري کوونکي الله بچ کړه او مخالفین یې الله تباه و برباد کړه، نو دغسې به تاسو هم هلاک شي. دا خبرې به تاسو ته وکړي که نه. فاسألو اهل الذکر، بعضې خلک وایي چې یو خاص عالم پسې به ځان نښلی، نو دا خبره نه ده. د اهل علمو نه تپوس وکړه چې هغه ژوندی دی چې د مسلې جواب نه ته ووایي، او اهل الذکر نه وکړه چا سره چې علم یې پویه ورسره او دې کې د علماو اوچته مرتبه ده، علم اوچته مرتبه ده، علم ډېر اوچته مرتبه لري، او د علم ته زموږ ستاسو ډېر ضرورت دی. وما جعلناهم جسدا اوس الله وایي چې دغه پیغمبران چې ما را لېږلي وو هغوی هم دغسې بدنونه لرل، خوراکونه یې کول، او نو ګرځولې موږ دوی جسدا د داسې بدنونو والا، لا یأکلون الطعام چې نه به خوړو خوراک لره، وما كانوا خالدین او نه دی همیشه په دې دنیا کې، همیشه خو هم نه، مرګ پرې راغلی، تېر شوي دي، مړه شوي دي. ثم صدقناهم الوعد، دې کې الله اوس دی له زورونه ورکوي چې ګوره هغوی پیغمبرانو خبره قومونو ونه منله، نو بیا موږ د خپله وعده رښتینې کړه، هغوی هم بچ کړه، او چا چې مخالفت کړی او پیغمبر یې نه ومنلی هغوی هم تباه کړه، نو ګوره داسې به تاسو هم تباه شئ. ثم صدقناهم الوعده، بیا موږ رښتینې کړه د هغوی سره وعده، نو بچ م کړه، فانجیناهم، بچ م کړه هغوی لره، ومن نشا، او هغه څوک چې غوښتل مونږه، واهلکنا المسرفین، او هلاک کړه مونږه زیاتې کوونکي، چا چې زیاتې کو، مسرفین هغه چاته وایي چې هغه زیاتې کوي، یعنې د پیغمبرانو خبرې نه مني او دا زیاتې کوونکي دي، دا مشرکان. لقد انزلنا الیکم کتابا، اوس الله ترغیب ورکوي قرآن کریم ته، د قرآن کریم شان بیانوي چې ای قریشو تاسو اسی تاسو ګورئ الله د باندې دا کتاب نازل کړی دی، دا خو ستاسو د عبرت خبرې دي په دې کتاب کې، او دا خبرې را یادې کوي، په دې کې ستاسو عزت دی په دې کتاب کې، تاسو ولې عقل نه کار نه اخلئ، ولې د عقل نه کار نه اخلئ. لقد انزلنا، په تحقیق سره را لېږلی دی مونږه، الیکم کتابا، تاسو ته کتاب، فیه ذکرکم، په دې کې د عبرت خبرې دي ستاسو، عبرت ترې واخلئ. افلا تعقلون، نو تاسو عقل نه لرئ، عقل نه کار نه اخلئ. نو الله اوس مثال راوړي چې ګوره داسې خلک مونږ هلاک کړي دي ستاسو نه مخکې چې هغه سو د کلو والاو او مضبوط خلکو، خو هغوی چې کله ظلم وکړه نو د الله عذاب په هغوی باندې راغی، او کله چې به د الله عذاب راغی نو بیا یې ډېرې منډې وکړې، خو د عذاب خلاص نه کړه، ډېر مضبوط قلاګانو د هغوی، خو د الله د عذاب نه هغوی خلاص نه شو، نو ګوره تاسو به هم هلاک شئ. نو دا یو مثال ورته راوړي الله. وکم قصمنا من قریه، او ډېر هلاک کړي دي مونږ کلي، کانت ظالمة چې ودی ظلم کوونکي، وانشأنا بعدها قوما آخرین، او را پیدا کړل مونږه وروسته د هغوی نه بل قوم، نور قومونه الله وایي مونږ را پیدا کړل، نو داسې به تاسو هم هلاک کو، او تاسو نه به وروسته نور خلک راشي د الله بندګي به کوي. فلما احسوا بأسنا، نو کله چې ولیدې دی عذاب زمونږه، اذا هم منها يركضون، نو په دغه وخت کې دی منډې والي، نو دوی ته ویلی شو لا ترکضوا، منډې مه ووئ، ورجعوا الى ما اترفتم فيه، واپس شئ هغه څه ته چې تاسو ته مستی درکړی شوې وه په هغې کې، اترفتم فيه، مستی درکړی شوې وه تاسو ته په هغې کې، یعنې تاسو مستی کوله په دنیا کې، او د نعمتونه الله درکړي نعمتونه د هغې ناشکري م کوله، او په هغې کې مست شوي وئ. ومساکینکم، او په خپلو کورونو کې، لعلکم تسألون، د دې لپاره چې تاسو نه تپوس وکړی شي. قالوا یا ویلنا، نو دوی ویل ای هلاکت دی مونږ لره، انا کنا ظالمین، یقینا مونږ ظالمانو. په دغه وخت کې به یې چغې وکړي چې یا الله مونږ خو ظالمانو، ظلم هم کړی دی، نو فایده ورکړه دی دغه وخت کې دغه چغې. الله وایي دغه چغې هیڅ فایده ورنه کړه، په دې میدان کې دی دقسې دل دول مړه پراته و، او دقسې مې تباه و برباد کړه، ځکه چې دی مخکې د پیغمبر خبره ونه منله، عبرت یې وانغست. نو د مکې مشرکانو، ای غافله خلکو، را بیدار شئ، را بیدار شئ، د خپل کفر نه توبه وباسئ، او په دې پیغمبر باندې ایمان راوړئ. فما زالت تلک دعواهم، نو همیشه وه دغه اوازونه د دوی، حتی جعلناهم حصیدا خامدین،
تر دې چې وګرځول مونږ دوی دلدل او مړه پراته خامدین مړه پراته دلدل یعنی لو کړی شوي حصیدن لو چې سړی وکړي که نه دلدل پرېوځي خامدین او مړه پراته به وي وما خلقنا السماء والارض او نه دی پیدا کړی مونږ اسمانونه او ځمکه وما بینهما لاعبین او هغه چې په منځ د دې دواړو کې دي په داسې حال کې چې مونږ لوبې کوونکي یو الله اوس فرمایي چې ګوره دا پیغمبران چې ما رالیږلي دي دا خو ماسې نه دي رالیږلي که دا ځمکه اسمان چې ما پیدا کړي دي دا مخلوقات ما پیدا کړي دي نو دا خو مونږ څه لوبې نه کوو چې مونږ لوبې کوو یو مشغله ده او مونږ جوړه کړې ده الله وایي نه دا خو ما څه مقصد دپاره پیدا کړي دي که نه بیا مې پیغمبران رالیږلي دي پیغمبران مې رالیږلي دي دا خو د دې دپاره نه دي چې مونږ دې لوبې وکړو یو مشغله دی مونږ جوړه کړي یو مقصد دی د انسان د دنیا ته د راتلو لو اردنا ان نتخذ لهوا که چېرته غوښتې مونږ چې ونیسو مشغله یعنی یو مشغله مونږ ونیسو او په هغې کې ځان مصروف کو لاتخذناه من لدنا نو خامخا نیولی به وی مونږ هغه د خپل طرف نه ان كنا فاعلین که چېرته مونږ دا کار کوونکي وی بلکې مونږ داسې نه کوو الله وی بلکې مونږ څه کوو زما کار هغه دا دی چې حق زه راښکاره کوم او باطل زه ختموم دا د الله طریقه ده او په هر وخت کې دو دعوتونه دي یو دعوت دی د حق او بل دعوت دی د باطل دا دو دعوتونه به تر قیامت پورې جاري الله وایي زه حق راخلم او باطل پې ولم او د باطل دا دماغ پې خرابوم ختموم دا د الله کار دی بل نقذف بالحق على الباطل بلکې منګه گزارو حق لرا په باطل باندې فیدمغه نو هلاک کړي هغې لره دماغ ورله خراب کړي یدمغه دماغ ورله خراب کړي او هلاک کړي هغې لره کله چې دماغ خراب کړي خو هلاک شي که فاذا هو زاهق نو په دغه وخت کې دغه تلونکی دا باطل تلونکی شي روان شي ولکم الویل مما تصفون او ستاسو دپاره هلاکت دی د هغې نه چې تاسو بیانوئ د الله دپاره د الله دپاره بیانوئ نو الله حق راښکاره کوي او باطل ختموي نو ګوره اخر به هم ستاسو دا باطل ختم شي داسې نه ده چې دا باطل به ستاسو پاتې الله به حق راښکاره کوي اوس الله فرمایي چې ګوره دا ځمکه اسمانونه ټول مخلوق د الله په اختیار کې دی د الله په اختیار کې دی وله من فی السماوات والارض الله دپاره هغه څوک دی چې په اسمانونو او ځمکه کې دی ومن عنده هغه څوک چې د الله سره دی لا یستکبرون عن عبادته تکبر نه کوي لویي نه کوي د الله د بندګۍ نه ولا یستحسرون او نه ستومانه کېږي نو الله څه ضرورت دی چې الله بندګان نیسي ځان سره شریکان ګرځوي د الله څه ضرورت دی چې ملایکې نیسي ځان سره د الله څه ضرورت دی چې الله بچی نیسي نو د الله دې ته ضرورت شته نه ټول اسمانونو ځمکې د الله په اختیار کې دي او ملایکې هغه دي لا یستکبرون یو دی لویي نه کوي د الله د بندګۍ نه بل لا یستحسرون دی ستومانه کېږي نه یعنې ملایکو کلک بدنونه دي موږ او تاسو دا انسانان چې یو په موږ سړیوالی راځي ملایک چې دی د هغې بدنونه کلک دي هغې ستړي کېږي نه لا یستحسرون یعنې ستومانه کېږي نه او لا یفترون لا یفترون معنی څه ده وروسته چې وایي د لا یفترون معنی دا ده چې په دې کې فتور نه راځي سستی پکې نه راځي لکه موږ انسانان څه یو کله چې بندګي وکړو نو ستړیوالی راشي په سړي هغه بدني ستړیوالی چې بیا وله خوند نه ورکوي خاص د عبادت نو دا په موږ باندې دا فتور راځي نو د دې وجې نه الله موږ ته ویلي چې تاسو آرام کوئ د شپې سړی چې آرام وکړي د شپې او سر را پاڅېږي بیا بالکل تازه شي تاسو وګورئ که نه موږ درس چې وکړو تراویح وکړو مونځ وکړو سړی څومره ستړی شي ماښام کې دومره ستړی شي سړی وایي چې یاره سبا ته خو زه هېڅ نشم کولی خو چې سبا را پاڅېږي الله د دماغ بالکل په آرام کړي واپس یې هغه کار ته برابر کړی سړی نو دا فتور په انسان راځي یسبحون اللیل والنهار تسبیح وایي د شپې او د ورځې لا یفترون او نه ستړي کېږي ستړیوالی هم پرې نه راځي لا یستحسرون ستومانه کېږي هم نه ام اتخذوا آلهة ای دوی نیولی دی معبودان من الارض د ځمکې نه هم ینشرون چې هغې ژوندي کول کوي اوس الله په دې باندې رد کوي دې مشرکانو باندې چې ګوره تاسو
د ځمکې نه داسې الهه معبودان نیولي دي چې هغې یعنې د ځمکې نه راژوندي کول کوي، خلک راپاڅوي د ځمکې نه، یعنې کولی شي دا کار چې نه شي کولی، نو به یې ولې معبودان نیولي د الله نه ما سوا؟ خو معلومه دا شوه چې دا مشرکان چې دی په باطل پسې روان دي، باطل پسې روان دي، او هغه حق الله دی پرېښی دی چې کوم راژوندي کول کوي، مړه کول کوي، راژوندي کول کوي، قدرت او طاقت دغه په لاس کې دی. او الله وایي لو کان فیهما آلهة، که چېرته وی په ځمکه او اسمانونو کې نور معبودان، یعنې نور الهه وی په دې دنیا کې، نو دا نظام به خراب شوی وی. الا الله لفسدتا، سوا د الله نه مګر خراب شوی به و دا نظام. ځکه چې یو به ویل چې زه څه کوم اسمان جوړوم، او بل به ویل چې نه زه نه جوړوم، یو به ویل زه باران کوم، بل به ویل زه نه کوم، یو به ویل زه نور راخېږم، بل به ویل زه نه راخېږم. تاسو وګورئ که نه دا نظام په دې ګډوډېږي که نه، کوم ملک کې چې دا سیاستدانان او دا شیونه ډېري که نه، پالټۍ مالټۍ هغه تباه او بربادي. مثالونه شته که نه، مثالونه شته چې هغه تباه او برباد په دې یو وی زه دا کوم، بل وی زه دا کوم. او چې کوم ملک اتفاق یو وي، لکه اوس د سعودي عرب چې دی یو حکم په یو خبره خلک ټول کینی باسي، نو دلته نظام نه ګډوډېږي، نظام د یو سړي په لاس کې. که دا نظام کوم چلول غواړي که نه، او چې د نه ګډوډ شي نو بیا یې راټینګولی نه شي، د ډېرو خلکو نه ګډوډ شوي دي. نو د دې وجې نه چې الله عز وجل یو نه وی په دې دنیا کې، نو د نظام خرابېدو. نو د دې نه هم پته لګي که نه چې الله یو دی. ای مشرکانو تاسو ولې د الله سره خلک شریک کړي دي؟ فسبحان الله، پاکی د الله لره، رب العرش چې مالک د عرش دی، عما یصفون، د هغه څه نه چې دی بیانوي هغه لره، چې دی څه بیانوي الله لره. معبودانو سره شریکوي، بوتانو سره شریکوي، کاڼي بوټي د الله سره شریکوي، قبرونه مزارونه د الله سره شریکوي، او معبودان پیران خپل د الله سره شریکوي دي، د الله سره شریک دي، حصدار دي ورسره، برخداران دي ورسره. لا یسأل عما یفعل، تپوس به نشي کېدی د هغه کار چې هغې کوي، وهم یسألون، او د دې نه به تپوس کېږي. نو دا څنګه معبودان دي چې د دې نه تپوس کېږي؟ او الله داسې ذات دی چې د هغې نه څوک تپوس نشي کولی. الله چې څه غواړي هغه کوي. دا ډېر عام آیت دی، یو غټه قاعده ده چې ګوره الله چې کوم کار کوي د الله نه به تپوس نه کوي، څوک تم تپوس نشي کولی. او دا معبودان دې نه به تپوس کېږي، یا هغه چا چې د دې عبادت یې کړی دی د دې نه به تپوس کېږي. نو دا څنګه معبود دی ستا؟ ام اتخذوا من دونه آلهة، آیا دې نیولی دی سوا د الله نه نور معبودان؟ قل هاتوا برهانکم، ورته ویې وایي راوړئ خپل دلیل. هذا ذکر من معیا، دا قرآن خبر دی د هغه چا لپاره چې زما ملګری دی. و ذکر من قبلی، او خبر دی د هغه چا نه د چا لپاره چې زما نه مخکې دي. ذکر یعنې زما د تابعدارانو دپاره په دې کې عبرت شته دی او خبر پکې شته. او کم چې زما نه مخکې دي، یعنې مخکې چې کم قومونه، ابراهیم علیه السلام شو، نوح شو، موسی شو، د دې ټولو دپاره په دې کې څه عبرت دی. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکې اکثره په دې کې نه پوهېږي. په څه باندې؟ الحق، په حق باندې، حق نه پېژني. فهم معرضون، او بیا دی مخم اړی. یو سړی داسې دی چې حق نه پېژني خو د حق طلب کوي. الله وایي چې دی حق هم نه پېژني او د حق طلب هم نه کوي، او چې حق ورته بیانې نو بیا هم مخ اړی. نو دا داسې مشرکان دي. الله اوس وایي چې څومره پیغمبران ما رالیږلي دي، د همدې لپاره مې رالیږلي دي چې د الله نه ما سوا بل معبود به د دنیا کې شته دی نه، بندګي به صرف د یو الله کې. د پیغمبرانو د رالیږلو مقصد وما ارسلنا من قبلک من رسول، او نه دي رالیږلي مونږ مخکې ستا نه هېڅ یو پیغمبر، الا نوحي الیه، مګر وحی به کوله مونږ هغه ته، انه لا اله الا انا فاعبدون، هغه دا چې نشته دی حقدار د بندګۍ سوا زما نه، نو خاص زما بندگی وکي، مال بندگی وکي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، بیرت کوي الله په مشرکانو باندې چې دا مشرکان وای الله ته د بچی نسبت کوي، ملائک د الله لوریانی ګڼي. او نو الله عزوجل په دې آیات کې دا خبره بیانوي چې ګوره ملائک خو دومره خپل عاجز مخلوق دی چې هغې خپله د الله بندگی کوي، او الله د عزت ورکړی دی. او د الله یو خبره
مخکې رسته کوي نه او مخکې رسته کېږي نه، نو دا څنګه تاسو د الله لپاره شریکان ګڼئ؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، او دوی ویل نیولی دی رحمان ذات زوی، سبحانه پاک دی الله د هغه نه، بل عباد مکرمون، بلکې دوی بندگان دي عزت ورکړی شوی دی هغوی ته، ملائکو ته. الله خو دوی له عزت ورکړی دی او د الله بندگان دي. لا یسبقونه بالقول، نور صفتونه د ملائکو نه مخکې کېږي د هغه نه په وینا سره، وهم بامره یعملون، او دوی په حکم د هغه سره عمل کوي. نو دا خو د الله بندگان دي کنه چې د الله بالکل ذره بره نافرماني نه کوي. یعلم ما بین ایدیهم، الله پوهېږي په هغه څه باندې چې مخکې د دوی نه دي، وما خلفهم، او هغه چې وروسته د دوی نه دي. ولا یشفعون الا لمن ارتضى، او دوی شفاعت نه کوي مگر د هغه چا دپاره چې غوره کړی وي الله. وهم من خشیته مشفقون، او دوی د ویرې د الله نه ډېر یریدونکي دي. په هغه څه باندې دوی د الله نه ډېر یریږي. ومن یقل منهم، دا د ملایکو صفتونه دي. او څوک چې وایي د دوی نه انی اله من دونه، چې بېشکه زه معبود یم سوا د هغه نه، فذلک نجزیه جهنم، الله وی همدقه کس ته به سزا ورکوو مونږ د جهنم ته به داخلو. کذلک نجزی الظالمین، همدقسې به بدله ورکوو مونږ ظالمانو ته. اولم یر الذین کفروا، اوس په دې آیتونو کې الله عزوجل خپل وحدانیت الوهیت د هغې دلیلونه بیانوي، او شپږ دلایل به الله عزوجل دلته ذکر کوي چې مشرکان چې دي دا څوک چې شرک کوي د الله سره، دې خلکو په دې دلایلو کې سوچ نه دی کړی، ځکه دوی د شرک نه راوتل. او که یو سړی په دې کې سوچ وکړي نو دا به د شرک نه راوځي. اولم یر الذین کفروا، آیا نه ګوري هغه کسان چې کافران دي، ان السماوات والارض کانتا رتقا، چې بېشکه اسمانونه او ځمکه دا وبن، ففتقناهما، نو راکولاو کړه مونږ دې دواړو لره. د اسمانونو او ځمکې دا مطلب دا دی چې دا یو بند یو بل سره نښتي وو، یو طبق په شانته وو، او اصل ماده خو د دې اوبه وه که نه، دواړه د اوبو نه جوړ شوي. نو د دې اوبو نه غبار پورته شو، د دې نه اسمان جوړ شو، او بیا د هغه پاتې نه هغه جامده شوه، وچه شوه، نو د هغې نه ځمکه جوړه شوه، منجمده شوه، کلکه ځمکه ترې جوړه شوه. لکه حمیم السجده کې دي چې وهي دخان، او دا څو د اسمان چې دی داسې لوګی و، نو الله ته اسمان جوړ کړه. نو الله وایي چې دا دواړه بند وو، نو ما دواړه جدا کړه، ځمکه د اسمان نه جدا شوه. یا دا د بعضې مفسرین وایي چې دا دواړه نښتي وو، نو په دې منځ کې الله فضا راوسته ده، فضا چې کومه مسافه ده دې سره د ځمکه او اسمان جدا شو. نو ته دې ته وګوره که نه دا څومره د قدرت والا ذات دی. ففتقناهما، ما کولاو کړه. وجعلنا من الماء كل شيء حي، او ومې ګرځو پیدا مې کړ د اوبو نه هر یو شی ژوندی. ګوره د دې اوبو نه ټول حیوانات دا ژوندي دي، په اوبو ټول حیوانات ژوندي دي، انسانان دا په اوبو ژوندي دي. یعنی هر یو زنده سر چې دی که نه، چې سر خوځوي په ځمکه کې او یا راشین کېږي، دا په دې اوبو باندې ژوندی دی. بعضې مفسرین وایي چې د دې مطلب دا دی چې دا هر یو شی ما پیدا کړی د اوبو نه. انسان ته وګوره، الله د قطرې د مني نه پیدا کړی دی. وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، نو ای دی ایمان نه راوړي. نو څه دی؟ غفلت نه را بیدارولي د مشرکانو د کافرو، چې ګوره په دې دلایلو کې سوچ وکئ. نور دلیلونه، وجعلنا فی الارض رواسیه، او جوړ کړي دي مونږه په ځمکه کې پاخه غرونه، رواسیه پخو غرونو ته وایي، ان تبید بهم، چې ونه خوځېږي په دوی باندې. ګوره دا غر داسې دی لکه میخ، په دې ځمکه باندې میخونه والې شوي دي، چې دا نه وی که نه دا ځمکه به خوځېدی. وجعلنا فیها فجاجا سبلا، او ګرځولي دي مونږ په دې کې غټې لارې، فجاجا سبلا، غټو لارې ته وایي. دا فجاجا دا صفت دی د سبلا دپاره، یعنی غټې لارې مونږ ګرځولي دي، لعلهم یهتدون، د دې لپاره چې دی مقصد ته ورسیږي، په دې لارو باندې خپل دنیایي سفرونه وکړي. نور دلیلونه واوره. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، او ګرځولی دی مونږه اسمان جوړ کړیم دی، اسمان یو چت محفوظ. وهم عن آیاتها معرضون، او بیم دی د الله د نښو نه مخ اړوونکي دي،
څنګه محفوظ ګرځولې دی الله دا اسمان چې دی که نه دا چت جوړ کړی دی ګوره د دې نه څوک نه یېرېږي چې د اسمان به راوشلېږي د بره نه د دې نه یېرېږي الله محفوظ کړی دی او یا دا دی چې څوک بره اسمان ته څه شي نشي ختلی هلته نو الله دا محفوظ کړی دی د شیطانانو نه او بیا هم دی د الله د دې معجزاتو نه د دې نښو نه مه خړئ دا نښې دې ته نه ښکاري وهو الذي خلق الليل والنهار نور دلائل الله غزاد دی مخکې موږ ویل کنه چې دغه به عقلي دلایل ذکر کوي او عقلي دلیل سره سړی را بیداریږي د غفلت نه را پاسیږي نو ای بندگانو دغه سوچ وکئ او د غفلت نه را بیدار شئ وهو الذي خلق الليل والنهار الله غزاد دی چې پیدا کړی ده شپه او ورځ والشمس والقمر او لمر او سپوږمۍ الله پیدا کړی دي كل في فلك يسبحون دا ټول په خپل مدار کې یسبحون لامبو وی دا ټول فلک دی ته وی مدار ته وی زیاده ګرځېدو ته فلک هغه چې پکې ګرځي نو دقه شان ته هر یو په خپل ځای کې لامبو وی یسبحون لامبو یعنی ګرځي روان دي وما جعلنا لبشر اوس دا خبره دی نه کوي کنه دا مشرکانو دا ګمان کوي چې دا پیغمبر دنیا نه بلاړ شي او چې لاړې بس موږ به اخلاص شو نو الله ته وی چې نه سید چې دا بلاړ شي نو ته به چېرته ځې ته به هم ځې که نه دنیا نه او د ستا نه مخکې پیغمبران تللي دي ستا نه مخکې خلک تللي دي نو ته به هم لاړ شي دنیا او دی به هم ځي د دنیا نه که نه وما جعلنا لبشر او نه دی ګرځولی مونږ مخکې ستا نه من قبلک مخکې ستا نه الخلد همیشوالی د چا دپاره چې همیشه په دنیا کې پاتې شي افئن مت فهم الخالدون نو آیا که ته چېرته مړ شوې نو دی به همیشه الله وایي کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ دی په ټولو به مرګ راځي په دی به م راځي په تا به م راځي ونبلوکم بالشر والخیر فتنه او موږ امتحان کو په تاسو باندې په تکلیف او په خیر سره فتنه او بیا دا امتحان دی و الینا ترجعون او خاص تاسو به موږ ته راګرځولی شئ الله موږ د امتحان دپاره پیدا کړي امتحان انسان همیشه په امتحان کې دی و اذا رآک الذین او کله چې ویني تعالی راغی کسان کفرو چې کافران دي یتخذونک الا هزوا ننسی دی تعالی را مگر په ټوکو دا څوک ابو جهل ته وګوره دی به ټوکې کولی نورو کافرو مشرکانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دعوت پسې به ټوکې کولی نو الله عزوجل په دې کار به ناراضه کېدو نو دې آیت کې الله دې له زورونه ورکوي چې ای کافرو زما په دې پیغمبر پسې تاسو ټوکې کوئ هذا الذي او دس به ویلا هذا الذي ايدا کس دے یذکر الہتکم چې یادی الہ استاسو وهم بذکر الرحمن هم کافرون او د خپل په یادولو د مهربان ذات په توحید باندې دی انکار کوونکي دي د خپل ځان د نه ګوري چې خپل الله نه مني او ته چې د دې الہو پسې سوې نو دی وی چې دا زمونږ الہ یادی نو الله وی چې وستا عذاب په دې باندې ولې ناراضي الله وی چې ګوره انسان اسی تلوار کوي عذاب برازي په خپل وخت باندې برازي خلق الانسان من اجل پیدا کړی شوی د انسان د تلوار نه جلتی کوي سأريكم آیاتی نو سبا وخیم تاسو ته نخې خپلې فلا تستعجلون تاسو جلتی مکوئ دا نظر ابن حارث چې دی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر غټ دشمنو نو مفسرین وی دی به بار دا خبره کوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او نور مشرکانو به هم کوله چې ستا د عذاب جت اروخ عذاب کې خو رای ولا کنه ستا د عذاب کله به ستا د عذاب دا خبره رښتینې کېږي ته مونږ بار یېرې د عذاب نه الله وی ګوره انسان چې دی د طبعي طور باندې څه دی جلد مزاج دی چې جلدباز دی چې دا وایي چې په جلدۍ سره د عذاب راشي عذاب راشي خو ګوره د الله د عذاب خپل ټیم دی او چې کله د باندې راغی کنه بیا به نشي بچ کېدی لو یعلم الذین کفروا نو که چېرته پته وی کافرانو ته څو ته پته وی حال د خپلو ځانونو حین لا یکفون عن وجوههم النار په هغه وخت کې چې نه به شي اړولی د خپلو مخونو نه اور لره ولا عن ظهورهم او نه د خپلو شاګانو نه
ولا هم ينصرون او نه د دې سره مدد کیدی شي. هغه وخت دوی به څه کوي په هغه وخت کې، یعنی حال د کافرانو به په هغه وخت کې سي چې یو خو عذاب نشي اړولی د ځان دونه تورمار نه دی زورور چې به عذاب راشي ځان نه واړی، او داسې هم نه ده چې داسې څوک شته دی چې مدد وکړي د ده سره چې زه راشه په دې زړه خفه شي او د دې عذاب نه راوباسي، داسې څوک هم نشته. ولا هم ينصرون او نو سره مدد کیدی شي. بل تأتيهم بغتة بلکې راځي به دوی ته قیامت بغتة ناڅاپه به ورته راځي. فتبهتهم نو حیران به کړي دی لره، فلا يستطيعون ردها نو طاقت به نه لري د واپس کولو د هغې، ولا هم ينظرون او نه به دې ته مهلت ورکړی شي. الله به په داسې وخت کې عذاب راولي. نو خیر دی پیغمبر ته وایي چې که تا پسې دی ټوکې کړي دي که نه نو ستا د مخکې په پیغمبرانو پسې هم ټوکې شوي دي. ولقد استهزئ برسول من قبلک او یقینا ټوکې کړی شوي دي په ډېرو رسولانو پسې مخکې ستا نه. فحاق بالذین سخروا منهم نو راګیر کړل هغه کسانو لره چې ټوکې به یې کولې د دوی نه. څه راګیر کړه؟ ما كانوا به یستهزئون، هغه عذاب چې دوی په هغې پسې ټوکې کولې الله راونیول. قل من یکلؤکم باللیل والنهار نو دا خلک خو د عذاب مستحق دي که نه؟ نو الله وایي چې تاسو د عذاب مستحق وئ او عذاب غواړئ، نو چې الله د باندې عذاب راولي نو بیا به هم څوک بچ کوي؟ څوک هم بچ کولو والا بیا شته چې تاسو بچ کړي د الله د عذاب نه؟ هېڅوک د بچ کولو والا نشته. قل من یکلؤکم باللیل والنهار ورته ووایه څوک دی ساتونکی ستاسو په شپه او ورځ کې من الرحمن د رحمان نه چې د عذاب نه بچ کړي. بل هم عن ذکر ربهم معرضون بلکې دوی د یادولو د خپل رب نه مخ اړوونکي دي ګرځوونکي دي. ام لهم آلهة آیا دوی لره شته دی معبودان تمنعهم چې دوی وساتي من دوننا سوا زمونږ نه، یعنی د دوی کوم معبودان شته دروغجن دا معبودان د دې شته چې د الله د عذاب نه وساتي، او یا د هغې داسې قدرت شته چې هغې راشي او د دوی مدد وکړي؟ شته؟ نشته دی، هېڅوک هم نشته. لا یستطیعون نصر انفسهم نو دی دونه طاقت نه لري د مدد د خپلو ځانونو. ولا هم منا یسحبون او چا به ویل چې دا خپل خو طاقت نشته دی خو کیدای شي الله اوس مدد وکړي. نو الله وایي چې نه به دی زمونږ د طرف نه د دې سره ملګرتیا کیدای شي. یسحبون نه به زمونږ د طرف نه د دې سره ملګرتیا کیدای شي، الله سره ملګرتیا هم نه کوي. نو د دې څه دلیل نشته دی په دې خبره باندې. الله وایي ګوره د دې دلیل نشته سوا د دې خبرې نه بل متعنا الله وی بلکې فیدې ورکړي د مونږ دی ته د دنیا هؤلاء دی خلکو ته و آباءهم او پلارانو د دوی ته مشرانو ته سره د شرک نه چې دی به الله شرک هم کوي الله ته فیدې ورکړي په دې دنیا کې. حتی قال علیهم العمر تر دې چې اوږد شو په دې باندې عمر. نو الله یې کړ لکه عمر چې اوږد شي په دې او غفلت راشي په انسان باندې نو الله تیر شي که نه. افلا یرون نو ایدی نه ګوري أنا نأتي الأرض چې منګ راځو ځمکې ته ننقصها من أطرافها چې کموو منګ طرفونه د هغې افهم الغالبون نو آیا پس دی به زورور شي؟ الله اوس دی کې وایي چې ګوره دی سوچ نه کوي دې خبرې ته. دې کې یو تفسیر دا دی چې منګ راځو ځمکې ته کموي مطلب دا دی چې منګ عذابونه راولو په خلکو باندې او خلک ختم کو د ګناهونو د وجې نه. نو بیا د الله نه په دې باندې بل څوک زورور شته چې راشي او د اخلاص نو د مونږ کمو ده د ځمکه را تنګوو. یا بل دا دی بل تفسیر دی کې دا دی چې مونږ راځو مؤمنان غالبه کوو مسلمانان غالبه کوو او د ځمکې فتح کوي کافران مغلوبه کېږي تښتي او یا به جزیه ورکوي. نو د کافرو دا دایره به تنګي او مونږ به د ځمکه به د کافرانو را تنګوو. افهم الغالبون نو آیا پس دی به زورور شي؟ نشي زورور کېدی. الله غالبه دی او الله چې د چا سره مرسته کوي هغه هم غالبه دی. قل انما انذركم بالوحي وتوي ويقينا زخو تاسو ليره دركم په وحي سره ولا يسمع الصم الدعاء او ناوري كن بلن لرا اذا ما ينذرون کله چې دی یره وته ورکې دی شي. الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې تو وی چې زه تاسو ته وحي رسوم خو تاسو کاڼې وی
خبره نه اورئ نو تاسو ته بس څنګه आवाज وکم چې سړی کون دی او نه اوري الله وی چې ګوره دونه سور اورم نه دی کله چې د معمولی عذاب وته ورسیږي کنه معمولی عذاب به چغې جوړې کړي او اسماني په سر راغست دومره دمنه ولا ان مستهم نفحه او کچرته ورسیږي دې ته ټوکړه من عذاب ربک د عذاب د ربستانه اسی معمولی پوکې پیراشي کنه پوکې د عذاب نو دی سوی ليقولن نو دی وی یا ویلنا انا كنا ظالمین هلاکت دې مونږ لره یقینا مونږ ظالمان مونږ ظلم کړی به د ټینګم دې عذاب ته کنه اسی وی عذاب راول چې عذاب پیراشي به عذاب تم دې ټینګ نه دی الله وی اوس په مونږه اختیار چاله لري الله لره دی او الله دې سورس مقرر کړی دا چې په دې کې بعد اعمال تل لګېدلې ونضع الموازین القسط او کی بدو منگا تلا د انصاف والا لیوم القیامه د ورځ د قیامت دپاره په ورځ د قیامت فلا تظلم نفس شیئا نو ظلم بنشي کېدی په هیڅ یو نفس باندې هیڅ قسم وان کان مثقال حبه من خردل او کیدا عمل په اندازه د دانې د وری اتینا بها نورا بوړو مونږ هغې لره دپاره د وزن خردل هغه وری دانې ته وایي وړه دانې وری شړشم غونده کې نو دا معمولی شی به هم راولو د وزن او د طول لپاره دا ټولې خبرې به وتلو وکفا بنا حاسبین او کافي و مونږه حساب کوونکي هیڅ چا ضرورت نشته دی هیڅ چا ته ضرورت نشته الله چې حساب وکړي د الله سره الله کافي دی د دې لپاره ولقد آتینا موسی اوس واقعات راوړي د پیغمبرانو او مقصد په دې کې دا دی چې د الله نه په هیڅ حالت کې غافل کېدل نه دی پکار که د مصیبت حالت راشي راحت راشي هر قسم حالت د جهاد حالت راغی د دعوت حالت راغی که دی بادشاهانو که فقیرانو په هر حالت کې وو نو دی سو الله ته محتاجو او د الله نه غافل کېدل نه او دا خبره کوي الله چې په دعوت کې به تکلیفونه راځي ځکه هغې تکلیفونه برداشت کړي دي په تکلیفونه په هغې تیر شوي دي نو دا به برداشت کې د حق داعي ته وایي چې ګوره د الله نه به نه غافله کېږي ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان او یقینا ورکړی مونږه موسی او هارون علیهم السلام ته کتاب فرق کوونکی د حق او د باطل په منځ کې حق او باطل جدا کوونکی کتاب فرقان نه مراد تورات دی چې هغې حق او باطل یو بل سره جدا کوو ځکه د الله کتاب وضیاء او رڼا والا وذکرا او یاداشت للمتقین دپاره د متقیانو متقیان څوک دي د هغې صفات الذین یخشون ربهم هغه کسان چې یریږي د رب خپلنا بالغیب په نه لیدلو کې په پټه وهم من الساعة مشفقون او دی د قیامت نه ډېر سخت یریدونکي دي اشفاق هغه یري ته وایي چې د هغې اثر وشي په بدن باندې یعنې ډېر سخت یریدونکي دی د قیامت نه وهذا ذکر اوس په دې کې قرآن ته ترغیب ورکوي او دا چې دی یاداشت دی مبارکون د برکتونو نه ډک دی د خیر نه ډک کتاب دی دا قرآن کریم ځکه د دنیا او د آخرت ټول خیرونه په دې قرآن کې پراته دي ټول خیرونه پکې پراته دي معمولی او غټ او هر قسم خیر په دې قرآن کې پروت دی عجیب برکت دی د الله عزوجل په دې کتاب کې ناشنا برکت تاسو وګورئ که نه یو 100 علما به او ټوله تقریر ورکړي د هر یو تقریر موضوع به صحیح د قرآن آیات به پیش کوي پکې څومره برکتي کتاب دی د دې برکتونه نه ختمېږي مبارکون انزلناه را لېږلی دی مونږ دې لره افانتم له منکرون نو آیا تاسو د دې نه دا ناشنا ګڼئ یعنې انکار دې کوئ یعنې تاسو ناشنا ګڼئ او بیا د دې نه انکار کوئ ولقد آتینا ابراهیم رشده او یقینا ورکړی مونږ ابراهیم علیه السلام ته هدایت دغه یعنی پویه په دین رشده پویه په دین هم ورکړې وه د ابراهیم علیه السلام واقعه الله راوړي چې ګوره دا واقعه خلکو ته یاده که چې ابراهیم علیه السلام خلک د شرک نه منع کړي من قبل مخکې د دې نه وکنا به عالمین او ومونږ په هغه باندې پویه یعنې مخکې د چا نه لږ لږ تفسیر پکار دی که نه د آیات چې لږ لږ تفسیر ونه کړو او صرف ترجمه وکړو بیا به هم نه پوهېږو بېګا نو معمولي وضاحت به کوو مخکې د وړوکوالي نه
مخکې وړوکوالي نه الله د ده په فطرت کې توحید رانغاړلی و، د وړوکوالي نه په توحید باندې و. یا دا د مخکې د نازلېدلو د چا نه، د تورات نه. نو ابراهیم علیه السلام ته مونږ تورات ورکړی و او د هغه د هدایت نښه دا وه چې دې څه کول، د شرک رد کو، د شرک مقابله کوله. او د الله کتابونه نو تورات کې هم توحید و که نه، مخکې نه تورات نازل شوی، مخکې د تورات نه، یعنی مخکې د نازلېدلو د تورات نه چې موږ تورات نازل کړی وی، نو ابراهیم علیه السلام ته موږ څه ورکړی و؟ د توحید علم ورکړی و چې هغه حنیفا مخکې راځي چې هغه کلک و په توحید باندې، حنیف په توحید باندې کلک و. مخکې د دې نه موږ ورکړی و ته. وکنا به عالمین، او موږ په هغې باندې پویا. اذ قال لأبیه، کله چې ویل خپل پلار ته، وقومه، او خپل قوم ته دعوت یې شروع کړ. خپل پلار ته راغی، قوم ته ویله ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، څه دي دغه شکلونه، څه دلیل دی یعنې په دې باندې چې تاسو د دې لپاره همیشه عبادت کوئ. عاکفون یعنې منجورانې وئ. دا بوتان چې تاسو منجوران شوي وئ، په خپلو لاسونو هم جوړ کړي دي دا شکلونه. نو دا شکلونه چې دی څه خو د نیکانو بندگانو په شکلونه د هغې په شکلونو جوړ کړي، او څه داسې و چې د ستورو په شکل کې جوړ کړي. تاسو د دې بندګي کوئ، تاسو څومره جاهل قوم یې، بې عبادت کوئ، منجورتوب یې کوئ. او عاکف دې ته وایي چې هغه د هغې د تعظیم دپاره ناست، خولې ورته ورانه کړي او الله یې پرېښی. نو دا منجوران هم چې تاسو نن سبا وګورئ، دا د دې باباګانو خواته چې کټ اچولی، زوړ کټ خیرن په هغې کې به ناست دي او ځان نه به یې خیرن جوړ کړی او بس دا تعویضونه او چې څه نمونه ګن وی هغه به په دک پروت وي، چې څه نمونه د دنیا وایرس وی که نه دا به دې ډکي، او دی پروت وي. زه دلته منجور یم، ملکه څه کې، زه خو بس ولی خواته پروت یم، د الله ولی و، الله ولی و، نو ته څه شی؟ نو دی به دې پروت دي دغه ځای کې به ناست دي. هلکه ته څه کې دلته؟ دا خو همدغه شرک دی که نه چې کوم ابراهیم علیه السلام مقابله کړې وه او د خپل پلار سره، خپل قوم سره، او په دې باندې اور ته رسېدلی و، 40 ورځې په اور کې پروت. قالوا وجدنا آباءنا، دا خلک هم دغه وایي. مخکې مشرکانو څه ویل؟ موږ موندلي دي پلاران زمونږ لها عابدین چې د دې عبادت یې کوو. هلکه وایي دلیل دې څه دی؟ دې کې پروت دی. وایي زما مشرانو دا کار کړی، د پلار او نیکه نه راته پاتې دی. هغه بعضو هغه ګیرجي مرجي جوړې کړي که نه، دا منجوران شوي. و یاره زما هغه نیکه چې و هغه دلته مرشد و، د دې ځای پیر او د دې تصرف د هغه په لاس کې، او اوس یې مونږ بس نوسي پاتې شوي، مونږ ته دا میراث کې پاتې دی. لکه کفر او شرک تا ته میراث کې پاتې دی، ته په هغې پسې رواني. نو دوی م ویل چې زمونږ پلاران مشران د دې عبادت کوي. نو ابراهیم علیه السلام ورته ویل لقد کنتم انتم، یقینا یوی تاسو او پلاران ستاسو، و آباؤکم فی ضلال مبین، په ګمراهۍ ښکاره کې. دا خو ګمراهي ده، الله نه ما سوا بل معبود شته دی نه په دنیا کې. نو دی ورته څه ویله؟ قالوا اجئتنا بالحق، دی ورته ویل آیا ته مونږ ته راوړې دی حق ده؟ ام انت من اللاعبین، او که ته چېرته د لوبو کوونکي نه یې، یعنې ته خو هسې ګپ نه لګې که نه، هسې ټوکې مسخرې خو نه کوې که نه، رښتیا وایې چې بیا دلته غم وخورو، غم دې وخورو، او که هسې ګپ لګې خو بیا صحیح ده. قال بل ربکم رب السماوات والارض، ابراهیم علیه السلام ورته دعوت وکړه، بلکې رب ستاسو چې دی رب د اسمانونو د ځمکې دی، الذي فطرهن، هغه ذات چې پیدا کړي دي دی پیدا کړي دي. وانا على ذلكم من الشاهدين، او زه په دې باندې تاسو ته د خبر درکوونکو نه یم، خبر در کوم، د دعوت د توحید در کوم. وتالله، او دمکی ولا ورکړه، او قسم په الله، لاکیدن اصنامکم، خامخا زه به چل جوړ کم ستاسو بوتانو ته، بعد ان تولوا مدبرین، وروسته د دې نه چې تاسو واړوئ شاګانې، شا کوونکي شئ. دمکی ولا ورکړه چې دا بوتان ګوره هېڅ نشي کولی، او تاسو چې کله غایب شئ که نه، زه به دا دړې دوړې کم دله. نو په دې وخت کې دی ووتل، روان شو، د دې څه میله وه. او مفسرین لیکي چې کله د قوم د ابراهیم علیه السلام د اختر ورځ راله،
نو د ابراهیم علیه السلام ته ویله چې که ته زمونږ سره په دې اختر کې شریک شي نو ته به دا زمونږ دین خوښ کړي، ستا به خوښ شي زمونږ دا دین، دا رواج، دا زمونږ به ستا به خوښ شي. نو ابراهیم علیه السلام ورته عذر پیش کړي چې زه بیمار یم، بانې ورته وکړه، پاتې شو او په زړه کې ویله چې زه به ستاسو بوتانو سره ګورم او نن به ستاسو د بوتانو حقیقت معلوم شي. نو خلک چې میلې ته لاړ نو دا ځای خو خالي شو ته که نه، کلی ټول خالي شو. ابراهیم علیه السلام پکې خورۍ تڼۍ ګرځېدو په دې کلي کې او تبر یې راواغېستو، تبرګۍ یې راواغېست، لاړې ټول بوتان یې وله دړې وړې کړه، مات را ماتې کړه وله. جاء الحق وزهق الباطل، حق چې راشي بې باطل په ګونډو شي. او کله چې دا ټول دړې وړې کړه هغه مشر یې وله پرېغوست، هغه یې پرېغوسته او دا تبرګۍ راواغېستو او په دې سټ کې ورته واچه، ویسته دې لاړې. چې کله دا قوم خبر شو چې لکه دا کار خو دا چا کړی دی، دا کار چا کړی، نو چا ویل شیره دلته یو کس دا بوتان بد بد یادی کېدی شي ده کړی. نو د ابراهیم علیه السلام یې راوغوښتو، ورته وایي دا کار چا کړی دی، دا کار تا کړی دی، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، تا دا کار کړی دی. هغه ورته ویل بل فعله کبیرهم، دا مشر دا کوم چې دا غټ دی که نه دا کار کړی دی. نو یو خو دا د دې وجې نه ورته دا کار دا پرېښودو، ژوندی دا روغ یې پرېغوستو، مات یې نه چې دی راشي او دې ته به وګورو چې لکه ته دا اوږده ته نه دي نیولې، د غټه پوزه دې ورکه شه، خو تا به څه چل کړی وی که نه چې دا دونه بوتان ماتېدل، نو تا به څه چل کړی وی که نه، هسې دې اوږدې تنې ته دې مونږ ناست یو، نو څه نه شي کولی، نو دی به د شرک نه منع شي. ځکه ډېر مشرکانو به دې هم شرک پرېښی دی چې هغه یو واقعه ما تاسو ته ذکر کړې وه چې بوت یې د ځان سره بار وړی او دې بولو ته ستون شوی و صحرا ته، نو چې ګیدړ راغلی و په سر یې ولې میتیازي کړی وي، هغه ورته ویلي و چې رب یبول ثعلبان برأسه لقد هان من بالت علیه الثعالب. وایي دا څنګه رب کېدی شي چې دا اوس ګیدړ راځي او د دې په سر میتیازي کوي، لکه ګیدړ د دې په سر میتیازي کوي او دا زما رب دی. نو تعجب خبره ده، خو مشرک داسې دی چې د کې عقل نشته، عقل پکې نشته دی. نو بیا ورته ویله چې دا خو ته پوهېږې ابراهیم چې دا خبرې نشي کولی، خبرې نشي کولی. بیا خپل ځانونو ته ویله چې یاره تاسو ظالمان یې وئ چې داسې شیونو پسې شوي وئ چې نه خبرې کولی شي نه ځان بچ کولی شي. خو بیا مې ویله چې یاره بس دا خو زمونږ د پلار نیکه عمل دی، نو اوس یې څنګه پرېږدو، دا خو راته پاتې دی. مشرک چې دی دا په وهمیاتو پسې روان وي، مشرک د هغه عقل نه عقل یې کار نه کوي. فجعلهم جثاثا، نو وی ګرځول دی لره ټوکړې ټوکړې، الا کبیرا لهم، مگر مشر د هغوی نه، لعلهم الیه یرجعون، د دې لپاره چې دی هغې ته راوګرځي. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، نو دی ویل چا دا کار کړی زموږ د معبودانو سره، انه لمن الظالمین، یقینا دا خو د خامخا د ظالمانو نه دی. قالوا سمعنا فتى، دی ویله اورېدلی دی مونږ د یو ځوان نه، دا خبرې هم ترې اورېدلي دي. یذکرهم چې یادول به دوی څه یادول، بدۍ سره به یادول. یقال له ابراهیم، چې ویل شیغه ته ابراهیم. قالوا فأتوا به، نو دی ویل راولئ دلره، على اعین الناس، مخامخ د سترګو د خلکو، لعلهم یشهدون، د دې لپاره چې دی وګوري، دا خلکو ته وګوري. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، نو دی ورته ویل ای تا دا کار کړی دی زموږ معبودانو سره ای ابراهیمه؟ قال بل فعله کبیرهم، هغه ورته ویل بلکې کړی دی دا کار دی د مشر د دوی. یعنی داسې نه شو ویلی ابراهیم علیه السلام دا نه ویله چې او دا کار ما کړی دی، چې داسې ویلي وی هغو پرې رامنډه کولی که نه په یو ځل، نو دا خبرې اخوا دیخوا کړه ابراهیم علیه السلام. د مشر وی دا کار کړی دی، هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، د دې نه تپوس وکئ که دی چېرته خبرې کولی شي. نو فاسألوهم، د دې بوتانو نه تپوس وکئ دا چا چې دا دړې وړې شوي دي، د دې نه تپوس وکئ چې لکه تاسو چا دا کار تاسو سره وکړه، دا دړې دوړې کړئ، چا د سره دا کار وکړه، ان كانوا ينطقون، که دی خبرې کولی شي. فرجعوا الى انفسهم، نو وګرځېدل خپلو ځانونو ته په سوچ کولو سره، سوچ یې وکړو، سرونه یې ګریوان کې ښکته کړه. فقالوا انکم انتم الظالمون، نو دی ویله چې یقینا تاسو خو ظالمان یې وئ، دا څنګه معبود پسې تاسو روان یې وئ، د بوتانو بندګي کوئ. یعنې په دې خپله په دې شرک او کفر باندې پوه شو، خو عناد کې رال، په ضد کې رال. نو به یې ویله ثم نکسوا علی رؤوسهم، بیا ښکته شو په سرونو باندې، سرونه یې ښکته کړه. لقد علمت، یقینا ته پوهېږې، ما هؤلاء ینطقون، چې دوی خبرې نشي کولی،
نو ابراهیم علیہ السلام ورته ویل قال افتعبدون من دون الله نو ای تاسو بندگی کوئ سوا د الله نه ما لا ينفعكم شيئا چې فایده نه درکوي تاسو ته د څه شي ولا يضركم او نه ضرر درکولی شي اف لکم نو څه دی بیزار یم زه ستاسو نه یعنی بد ګڼم دا کار ستاسو یې تباهي د ستاسو دپاره ولما تعبدون او هغه چې تاسو یې بندګي کوئ من دون الله سوا د الله نه افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه اخلئ نو دی څه وکړه دی قوم راولېږېده اتفاق یې وکړه چې راځئ لرګي را جمع کوي دا سړی اوس سیزل غواړي ختمول غواړي او په حکومتي سطحه باندې دی لرګي را جمع کړه دومره غټ پلان یې ونیو ابراهیم علیه السلام یې اور ته ګزار په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام د 6 کالو په عمر کې و او هغه ته الله عز وجل جبريل وتراغه دیو روایت کې داسې راځي ورته ویل زمانه مدد وغواړه هغه ته ویل چې ستا مدد ته مې ضرورت نشته حسبنا الله ونعم الوکیل زما خو الله کافي دی ستا مدد ته هېڅ زما ضرورت نشته جبریل ته ویله نو 40 یا 50 ورځې چې دی نو ابراهیم علیه السلام دا په اور کې پروت او الله اور ته حکم وکړه چې یخ شه ای اوره او ابراهیم ونسېږي هغه په سکون شو ور الله دې ذات دی چې د اور نه هغه اثر ختم کړ په خپل حکم قالوا حرقوه دی ویل وسېږي دلره وانصروا آلهتکم او مدد وکړئ د خپلو معبودانو ان کنتم فاعلین که چېرته تاسو دا کار کوونکي وئ قلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم نو موږ وویله ای اوره شته یخ او د سلامتیا والا په ابراهیم باندې وارادوا به کیدا او دی اراده وکړه په هغه باندې د مکر فجعلناهم الاخسرین نو وګرځول موږ دی تاوانیان ونجیناه او خلاص مې که بچ مې که دلره ولوطا او لوط لرا الى الارض التي باركنا فيها اغزمك تا چې برکت اچولې مونږ باغې کې للعالمین د پاره د مخلوقاتو د دې خود سره په توحید باندې دشمنی ذاتی ده ورځ په ورځ باندې درې چې الله وته حکم وکړه چې د خپل ملک چې د عراق دا پرېدا او شام ته هجرت وکړه او شام ته هجرت وکړه نغه خپل وراره لوط علیه السلام چې دا د حرام زوی او بیبي ساره دای د ځان سره واغسته او شام ته روان شو هغه ځمکه چې الله پکې برکت اچولی شام ځمکه ده التي باركنا فيها الله وی ما پکې برکت اچولی تاسو وګورئ کنه هلته میوې هلته دي قسمه قسم باغونه وګورئ ناشنا نهرونه وګورئ اوبه وګورئ یعنی زرخیزه علاقې دي په شام کې منګه پکې الله وی برکت پکې اچولی او ډیر انبیاء هلته پیدا شوي دي ډیر انبیاء ووهبنا له اسحاق هجرت وکړه نو الله وی موږ ورته وبخو اسحاق ويعقوب او يعقوب نافله زیاتی مې ولا ورکړو اسحاق دای سو زویو او یعقوب دای نوسیو او دا یعقوب د یوسف علیه السلام پلارو یعنی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم وکلا جعلنا صالحین او دا ټول ګرځولي و مونږه نیکان پوره نیکان خلک وو وجعلناهم ائمة او وګرځول مونږه د امامان په دین کې یهدون بامرنا چې بیان به کولو د دین زمونږه واوحینا الیهم او وحی وکړه مونږ دوی ته فعل الخیرات کولو د نیکو کارونو ته و اقام الصلاه او پابندی کولو د منځه و ایتاء الزکات ور کولو د زکات وکانو لنا عابدین او دیو مونږ لره عبادت کوونکي ولوطا اتیناه حکما وعلما او لوط علیه السلام ته ورکړو مونږه حکما پیغمبري وعلما او پویا وجعلناه ونجیناه من القريه التي او بچ کړو مونږه اغلره د اغه کلینا كانت تعمل الخبائث چې کولې پلیت کارونه د خلکو څه کارونه کول پلیت کارونه بده کول لکه لوط د عمل چې کوم دی د لواطت دا بده کوتري موتري بده یلزولي غلط کارونه بده کول انهم كانوا قوم سوء فاسقين یقینا ودی قوم د بدی او نافرمان خلقو وادخلناه في رحمتنا او داخل کړو مونږه غلرا په خپل رحمت کې انه من الصالحین یقینا داود نیکانو دا
ونوحا او یاد که نوح علیه السلام لرا. نوح علیه السلام واقعات مختصر واقعات راوړي. ما تاسو ته ویل دې دپاره چې د پیغمبرانو د حالات واضحه کړي چې ګوره دوی څنګه د الله بندګي کړې ده، دا څونه نیکان خلک وو، څومره سختې پرې راغلي دي، خو به هم الله نه دی هېر کړی. ونوحا او یاد که نوح علیه السلام لرا اذ نادا کله چې اواز وکړه من قبل مخکې د دینه فاستجبنا له نو قبوله که مونږ دعا د هغه ونجیناه نو بچم که هغه لره و اهله او اهل د هغه لره من الکرب العظیم د غم لوی نه ونصرناه او بدله واغسته مونږ د ده من القوم الذین کذبوا بآیاتنا دغه قوم نه چې دروغجنې ګڼل آیتونه زمونږه انهم كانوا قوم سوء یقینا اودی قوم ناکارا فاغرقناهم اجمعین نو غرقم کړه مونږ ټول. و داود او یاد که داود علیه السلام لره و سلیمان او سلیمان اذ یحکمان کله چې دی دواړو فیصله کوله فی الحرث په باره د فصل کې چې هغه فصل ته هغه ګډې او بیزې وړېدلې وې. اذ نفشت فیه غنم القوم کله چې څرېدلې وې په هغې کې ګډې بیزې د یو قوم وکنا لحکمهم شاهدین او ومونږه د هغې فیصلې باندې خبر لرونکي. ګوره داود علیه السلام را یاد کوي، سلیمان علیه السلام را یاد کوي. دام د نیکانو پیغمبرانو نو چې الله خاص کړي دې دواړو ته الله پوهه ورکړې وه، حکمت یې ورکړی و، نبوت یې ورکړی و، او دې دواړو یو فیصله کړې وه. داسې فیصله کړې وه چې د داود علیه السلام د قوم نه یو شخص و، نو د شپې وخت کې چیلۍ چې دی نو د ګډې بیزې د دې د انګورو یو باغ ته دننه شوې وې او ټول فصل یې خوړلی و. نو مقدمه راله، مسله راله، موضوع داود علیه السلام ته هغه دا فیصله وکړه چې فصل والا به ګډې بیزې واخلي، او ځکه چې تاوان دومره ډېرې کړی و، تاوان چې ټول فصل یې وله خوړلی و، باغ یې وله ټول ختم کړی و. نو دومره فصل یې خوړلی و لکه څومره قیمت چې د دې ګډو بیزو دی. هغې ورته وایي چې دا ټولې دغه دې واخلي، دا ګډې بیزې دې په دې بدل کې واخلي. سلیمان علیه السلام د دې فیصلې نه چې کله خبر شو هغې له فیصله راله، نو هغې داسې فیصله وکړه چې دا ګډې بیزې دا به د دې فصل والا واخلي، د دې باغ والا، او د دې نه دې پی او دا شی نه استعمالوي، فایدې دې ترې اخلي. کله چې واپس دا باغ واپس راشین شو او خپل ځای ته دا فصل راورسېده، نو دا ګډې بیزې به بېرته دې سړي ته واپس کړي. نو داود علیه السلام وګوره سلیمان علیه السلام ته زیاته پوهه الله ورکړې وه په داود علیه السلام باندې، او ټولو ته الله علم ورکړی، خو اجتهادي غلطي دا د هر چا نه کیدی شي، او داود علیه السلام ته الله تنبیه ورکړه په دې کې. او سلیمان علیه السلام چې دی نو د اجتهاد ځای ته ورسېد. نو انسان یې که نه غلطېږي، پکې غلطېږي، اجتهاد کې غلطېدی شي. ګوره پیغمبران دي. ففهمنها سلیمان نو الله وایي پس پوهه ورکړه مونږه د هغې فیصلې سلیمان ته. وکلا آتینا حکما وعلما او هر یو لره ورکړې وه مونږه پیغمبري وعلما او پوهه په دین کې. په دې فیصله باندې پوه شوئ که نه؟ واضحه ده. وسخرنا مع داود الجبال او تابع کړی و مونږه د داود سره د داود نه غرونه، داود علیه السلام غرونه الله ورته تابع کړي. یسبحنا چې دی به تسبیح ویله، والطیر او مرغان، وکنا فاعلین او مونږ وو دغه کار کوونکي. وعلمناه صنعة لبوس او ښودلی و مونږ هغه ته جوړول د زغرو. داود علیه السلام به د جنگ دپاره زغرې به یې جوړولې، دا طریقه مې ورته ښودلې وه. نو کله مې چې د لاس کې اوسپنه راله که نه ګرمه به یې کړه، او د هغې نه به یې اصلحه به یې تیاره کړه، وسله به یې جوړه کړه. لکم ستاسو دپاره، لتحصنکم من بأسکم، دې دپاره چې حفاظت کوي ستاسو د جنگ ستاسو نه. فهل انتم شاکرون، نو تاسو شکر ایستونکي وئ. دا اوسپنه هم ښه شی دی که نه؟ اوسپنه پېژنئ که نه؟ وسله دا چې په لاس کې نه وي که نه، نو هر سړی به باندې نیغ نیغ راځي، نو بیا به دشمنان هم راتلې، په کورونو کې به تاسو بې عزته کولم او تاسو به ورته څه نه شوی وی. نو دا تیره سامان چې د سره یي، نو څوک به درته نیغ وګوري؟ مجال نشته که څوک درته نیغ وګوري دشمن. نو دا تیره سامان هم کله ساتل پکاري. نو الله وایي ګوره تاسو بچ کوي ستاسو د جنګ نه، ځکه چې یو سړی داسې تیرې ویني که نه، لار به دنه چپوي چې لږه بس مه ورځپې، نو دشمن به څنګه ستا خواته راشي، به ستا په کور نشي راتلی. ولی سلیمان الریح
او الله وی تابع کړی مونږه سلیمان لره بعد هوا تیزه هوا براله عاصفه تیزه تجري بامره چې روانه وه په حکم داغه سره الى الارض التي باركنا فيها غزمکه ته چې برکت اچولې مونږه پاغې کې سلیمان علیه السلام الله دا هوا چې تابع کړی و تخبو د سلیمان علیه السلام د بچای د یمن نه به روان شو شام ته به ورسېد او هلته به د خلکو فیصلې کولې بیا به دغه ځای نه بل ځای ته لاړو د خلکو فیصلې به یې کولې او د دنیا نظام یې چلو وکنا بكل شيء عالمین او مونږ په هر شي باندې علم لرونکي ومن الشیاطین او بعضې د شیطانانو نه الله وایي مونږ تابع کړي د دې شیطانانو هم ولته تابع کړي سلیمان علیه السلام ته من یغوصون له هغه څوک چې غوپې به والې ده لره په دریاب کې به غوپې والې او غوپې به والې ملغلرې به را ایستلې دریاب نه او بعضو به نور کارونه کول ویعملون عملا دون ذلك او عمل به کو کارونه به کول سوا د دینه دا بیت المقدس هم به جوړ کړی و که نه دا یې په دې شیطانانو جوړ کړی نو بعضې وخت د دې خلکو نه هم فایده اخلي وکنا لهم حافظین او مونږه د هغې حفاظت کوونکي ځکه شیطانانو خو هم د الله عبادت یې خو نه کو که نه چې نه یې کو نو دا کارونه یې دې اخیستل و ایوب اذ نادا اوس د ایوب علیه السلام واقعه راوړي ایوب علیه السلام چې دا په روم کې اوسېده او دا د بني اسرائیلو یو پیغمبر و بعضې خلک وایي مفسرین چې د ده زمانه چې دا د ابراهیم علیه السلام نه وروسته وه او د ده علاقه چې ده د بحر میت په دې جنوب مشرق کې اوسېده ده بعضې مفسرین دا ډېر صبرناک بنده و د الله شکرګزار او الله ده له ډېر مال ورکړی و مال یې ورکړی و اولاد یې موله ورکړي و ښه شکر به یې کو د الله نو دې شیطانانو وویله چې یاره دا خو مالداره دی او د دې څه ضرورت نشته دی پیسو ته او بچي هم ډېر دي او مالونه هم دي دا خو ځکه د الله بندګي کوي چې د ضرورت نشته مونږ خو رزق پسې مرو مونږ ځکه د الله بندګي نشو کولی او که زمونږ سره داسې مال وی به مونږ هم کولی نو الله عز وجل د ده نه ټول مال واغست چې مال یې ترې واغست مال یې ختم شو بیا شیطانانو بله لار پیدا نه شو بیا یې وویله چې نه دا خو داسې ده چې ده د الله صحت ورکړی دی ځکه د الله بندګي کوي نو بیا الله دې بیمار هم که بیمار یې او سختی بیمار که د شیطان راغی د ابلیس د پسې ځان وسولو او بعضې مفسرین وایي نو څه دانه پرې راوختله بیمار شو نو چې بیمار شو دا 18 کاله پورې دا بیمار و ناجوړه و نو ډېر صبر یې وکړ د پیغمبر او بیا یې وویله چې یا الله دا شیطان راته رارسېدلی دی او امتحان کې اخته کړی یم نور د صبر نه یم نور د صبر نه وتی یم نو الله یې دا دعا قبوله کړه نو ګوره دا پیغمبران دي که نه په دې بیمارۍ کې دی د الله نه دی غافله شوي مالداره شوی دی د الله نه دی غافله شوی او که بیماری پې راغلی دا 13 کاله پورې غمونو والی دی بدل شوی دی نه دی بدل شوی نو ګوره د الله نه به غافله کېږي نه صورت کې موضوع څه ده بیداری ده چې د الله نه به غفلت نه کوئ تنبیه الغافلین و ایوب او ایوب علیه السلام اذ نادا ربه کله چې آواز وکړ خپل رب ته انی مسنی الضر یقینا بشکا را رسېدلی دی ما ته تکلیف او مرض وانت ارحم الراحمین او ته ډېر رحم کوونکی د رحم کوونکو نه فاستجبنا له نو قبوله کړه مونږ دعا د هغه فکشفنا ما به من ضر نو لرې کړه مونږ هغه چې په ده باندې و څه مرض واتیناه اهله او ورکړه مونږ هغه دره اهل یعنی بل بچ د هغه اهل د هغه ومثلهم او پشان د هغه معهم د هغه سره نور الله ول نور بچی به ورکړه رحمة من عندنا دا رحمت زمونږ د طرفنا وذکرى للعابدین او دا نصیحت دی د پاره د عبادت کوونکو و اسماعیل او یاد که اسماعیل علیه السلام و ادریس و ذا الکفل او ادریس او ذا الکفل کل من الصابرین دا ټول د صبر ناکونو اسماعیل علیه السلام یاد که کنه ادریس یاد ذا الکفل دا کم پیغمبرو ذا الکفل بعضی وای دا مستقل پیغمبرو بعضی وای چې دا د پیغمبر ذمہواری اغستې وه په هغې وخت یو کسو نیک او د پیغمبر ذمہواری اغستې وه نور د دې واقعه په قرآن کې داسې نشته او دا پیغمبران راغلي کل من الصابرین ټول صبر کړی والله
وادخلناهم فی رحمتنا او داخل کړیو مونږه په خپل رحمت کې داخل کړیو انهم من الصالحین یقینا دی د نیکانو نو وذنونی او ذنون رایات کې هغه مئی والا چې هغه څوک دی یونس علیه السلام دیتا یونس ابن متا وی او مئی والا موتوي نون مئی ته وی وذنون هغه صاحب د نون د مئی چې دا د الله په حکم سره دی میا تیر کړو کنه میا دی تیر کړو نو په دی وجه په دی نوم سره دا یادېږي او دا د موصل په علاقه کې اوسېده نینوا کلی ورته ویله هلته الله پیغمبر را لېږلی خلکو ته به د توحید دعوت ورکو ښایسته اخلاقو ته خلکو دعوت قبول نه که هغې ته دمکي ورکړه که تاسو ایمان نه راوړئ نو د الله عذاب به په تاسو باندې راشي او خپله ووته بیت المقدس طرف ته روان شو نو په دې کې دا چې کله روان شو نو دی په یو کشتۍ کې سور شو دریاب ته ورسېد کشتۍ کې سور شو چې په کشتۍ کې سور شو سخت طوفان راغی نږدې وجلا کشتۍ ډوبه شي نو خلکو دغه وکړه قرعه وکړه چې را څوک یو کس چې د دې کشتۍ نه مونږ لرې کړو نو بس مونږ به د دې طوفان نه بچ شو دا نور خلک به ټول بچ نو دی پکې راوخته د دې دغه پکې راوخته نو دی چې دغه که نو دی ډایرکټ چې دی خلکو دی دریاب ته دریاب ته چې گزار کو نو میا راغی دای روغ تیر کو میا تیر که په خېټه کې نو هلته دا خبره وکړه چې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین ولې دا ډېره ناشنا دعا ده ډېره ناشنا دعا هر مصیبت زده چې دا دعا ووایي الله یې د مصیبت نه وباسي وظیفې داسې وظیفې وکړه نو چې بیا دې ته الله وباسي ته چې هسې وایې چې زما پیر دی او زما مرید دی او د تورنګزو باباجي وظیفه وکړو د پلاني باباجي وکړو د شلګزي باباجي وکړو په دې قصو باندې نه خلاصېږي په دې قصو نه خلاصېږي داسې وظیفه وکړه چې د میا د خېټې نه راوځي چې پیغمبر کړی ده موږ د پلانې باباجي نه وایو موږ ته وایي پلاني پیغمبر کړی ده نو چې تم لږ ډېر خو پوهېږي په دې باندې یو څوک د پیغمبر خبرې کوي او یو څوک د باباګانو قصې کوي نو دې دا دعا چې وکړه الله راویستو د دې ځای نه ځکه د الله د اجازت نه بغیر وتلی و که نه الله د اجازت نه بغیر وتلی نو ځکه پې الله امتحان راوستو نو الله د دغه ځای نه راخلاص وذنون یو رایات کړه مئی والا یونس علیه السلام اذ ذهبا کله چې دی لاړو روان شو مغاضبا په داسې حال کې چې غصه و خپل قوم ته فظن ان لن نقدر علیه نو دی ګمان وکړه چې هېڅکله به مونږه تنګسیا راونولو په ده باندې فناده فی الظلمات نو د اواز وکړه په تیارو کې کمې تیارې وې یو خو د دریاب تیاره وه بله شپه وه دوه تیارې شوې او بلې د مئی خېټه وه درې تیارې شوې فی الظلمات په درې تیارو کې دننه دی اواز وکړه نو ای مصیبت زده ته چې هر قسم مصیبت کې الله ته توجه وکړه توبه وبس الله به دې ترې راوباسي الله اله الا انت چې نشته دی حقدار د بندګۍ سوا د الله نه سبحانک پاکي د تا لره انی کنت من الظالمین یقینا زه د ظالمانو نه یم فاستجبنا له الله وی قبول که مونږ د ده دا دعا ونجیناه من الغم او بچم که مونږه د غم نه وكذلك ننجي المؤمنين او دقس نجات ورکو مونږه مؤمنانو ته وزكريا او یاد که زكريا عليه السلام اذ نادى ربه کله چې आवाज وکړ خپل رب ته رب لا تذرني فردا ای رب ما پرې د مال ر ایوازي وانت خير الوارثين او ته غره د باقی پاتې کیدونکو نه نو الله ولا زوی ورکو کنه یحیی علیه السلام زوی ولا ورکو به پیغمبر فاستجبنا له نو الله وی مون قبول کا د دې دا دعا قبول کړه ووهبنا له يحيى او وبخ من اغه يحيى عليه السلام واصلحنا له زوجه وبرابر کړه مونږه اغلر بیبي داغه اصلحنا معنی دا چې دی بچی نه شو راوړلې او الله وی مونږ دې ته برابر کړه چې دا بچی راوړي په بوډاوالي کې انهم كانوا دا څومره چې ذکر شو دا پیغمبران الله وی دا ټول د نیکی کارونه کول او دعاګانې به زمونږ نه غوښتي او زمانه به یریدل نو ترغیب دی پکې ګوره چې دا پیغمبران چې د الله نه ندي غافل شوي او هر وخت کې الله یاد کړی ځان نو ګوره تاسو الله ځان ته رایادوئ الله ځان ته رایادوئ غفلت مه کوئ انهم كانوا يسارعون في الخيرات یقینا ودی چې دی به جلتی به کوله په نیکو کارونو کې ويدعوننا او دعاګانې به کولې زمونږ نه رغبا
په مینه سره، ورهبا او په یره سره. دعا چې کې کنه د الله سره به محبت می او د الله نه به یره می، یره به می. دا دواړه ډېر ناشنا صفاتونه دي د پیغمبرانو چې ځان کې به دا پیدا کی. یو محبت الله سره چې عبادت کې نو په مینه کوه، مونږ کې کنه الله سره به دې مینه، اسنه چې بس بوج دې پیټه دې بس د وګونه گزارا او تراوی دي تراول وکاو بس راوځه ځان ته خلاص کنه. په مینه به کې د زړه مینه به وسره کی. 2 رکعات وکاو په مینه وک ورهبن او په یره باندې الله نه به یریږم. ګوره اسنه ګوره د الله بندگی چې کې او یره دی نه بهم پاږي کې اثر نه. وکانو لنا خاشعين او دیو مونږ ته عاجزي کوونکی. والتي احصنت فرجها وس مریم علیه السلام ذکر او هغه زنانه یاد کاغه زنانه چې ساتل او فرج خپل عورت خپل دا پیغمبر نه و علیه السلام ورسره ویلې شي نیک زنانه و چې ساتل خپل عورت لره. فنفخنا فيها من روحنا نو پوکیو کوم پاغي کې د روح د طرف زمونږ نه. وجعلها او غرزول من اغيلرا وابنها او زوید اغي آیه للعالمین نخد بارد مخلوقات عیسی علیہ الصلوۃ والسلام. ان هذه امتکم اوس پدې کې دا اشاره ده چې د انبیاء او د دعاګانو یا ورسته د عبادت نه تسوکا دا ستاسو امت دی. الله دې طرف ته اشاره کوي چې دا ستاسو څه دی امت دی او ټول یو شانته امت دی په توحید باندې روان دی. نو ان هذه امتکم یقینا دا امت دی ستاسو د ان دا ډله د انبیاو چې دا ستاسو امت دی. تاسو انبیا یو جماعت وي د ټول یو دین دی. امه واحده یو امت دی یو ډله ده. وانا ربکم او زستاسو یو رب ما فعبدون نو زما بندگی وکي. وتقطعوا امرهم نو دی سوک تس نسک دی امرهم دین بخپل مینس کی. کل الینا راجعون نو دی ټول به مونږ ته راګرځي. بعضو خلکو دین تس نس کړی دی کنه هر یو خپل ډله ده. الله وایي چې تس نسک او یو ډله نه ده نو الله وایي زه به دې سره ګورم مونږ ته به راځي. فمن یعمل من الصالحات نو چا چې وکړه عمل نیک وکړه د نیکونه نیک اعمال وکړه وهو مؤمن او حال دا دی چې دا مؤمن دی. فلا کفران لسعیه نو نبی س محرومتیا بنی د عمل داغه او نه به ناشکری داغه د عمل او داغه د کوشش. الله وی زه ناشکر نه یم. وانا له کاتبون او یقینا من اغلره لیکون کیو. وحرام علی قريه او حرام دی په یو کلی والا باندې او یا لازم ده په کلی والا باندې. اهلکناها چې موږ هلاک کړي دی غیلره. انهم لا يرجعون چې بشک دوی به نه را واپس کیږي د دنیا ته واپس نشي راتلی. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج کله چې سشي راکولاو شي یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون او د یاجوج ماجوج به د هرې ډیرکۍ نه منډې وي. حدب ډیرکۍ ته وي ینسلون منډې به وي. دی خو بند شوي دي که نه مخکې واقع ذکر شوه چې دی ذوالقرنین چې دی ته دیوال والی دی او دی هغه ځای کې بند کړي دي ځکه دی فساد کوي او قیامت ته نږدې چې کله د الله وعده راشي دی به راکولاو کي دی به راکولاو کي. واقترب الوعد الحق او را نږدې شوه وعده حقه. فاذا هي شاخصه نو په دغه وخت کې به وازی راوزی کلاو براوزی شاخصتون کلاو براوزی او سترګې به کلاو پاتې شي. ابصار الذين كفروا سترګې دغه کسانو چې کافران دي. د هیبت د وجنه سړي باندې هیبت راشي کنه خلم ته ورانه شي سترګې کلاو پاتې شي دغه سی بشي. او دی به وي یا ویلنا ای افسوس دې مونږ لره قد كنا في غفله یقینا او مونږ په غفلت کې من هذا د دینه بل كنا ظالمين بلکې مونږ ظالمانو. الله بوتوي چې تاسو ټول جهنم ته بځئ معبودان او چا چې د چا عبادت کړی دی او د چا عبادت شوی دی دا ټول به جهنم ته ځئ. انکم وما تعبدون یقینا تاسو او هغه چا تعبدون من دون الله چې تاسو بندگی کوئ سوا د الله نه. حصب جهنم خشاک د جهنم وي. حصب خشاک ته وي. انتم تاسو لها واردون تاسو باغی ته ور داخلیدون کې
لو کان آلهة الله اوس وایي چې ګوره دا شی نه چې دی را بلل که نه د الله نه سوا او دی ورته معبودان ویل چې دا زمونږ الهه دي معبودان دي نو که دی چېرته رښتې الهه وی که نه نو دی بیا ولې دی جهنم ته داخلېدل خو الهه نه دي که نه نو چې الهه نه دي نو ځکه خو دی جهنم ته داخلېږي که نه لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها که دی چېرته الهه وی صحیح نو دی به دی جهنم ته نه داخلېدل خو الهه نه دي که نه وکل فیها خالدون او دی ټول به په دې جهنم کې همیشه لهم فیها زفیر اوس د جهنم حالت دی د دې لپاره په جهنم کې به اسویلي د خرو په شان ته اسویلي به کوي وهم فیها لا یسمعون دی به په دې کې ناوري اوس هغه کسان چې عکس خلق بیانوي قرآن طریقه هم داله د دې مخالف داله هغه مؤمنان چې هغوی د الله حکمونه منلي دي او د الله توحید یې منلی دی هغوی به چېرته ان الذین یقینا هغه کسان سبقت لهم منا الحسنى چې مخکې تېره شوې ده د هغې دپاره زمونږ د طرف نه وعده ده د جنت الحسنى جنت ته وایي الله وایي زه دی له جنت ورکوم او په دنیا کې مې ورسره وعده کړ وګورئ تاسو د باطل معبودانو د مشرکانو سره وعدې کړې وې چې موږ به تاسو خلاصوو او ستاسو سپارش به کوو او دی هم ترې امیدونه ساتل چې دی به زموږ سپارش کوي او دی خو ډېر اوچت خلک دی او زموږ سپارشین به او الله ته نږدې خلک دی بیا په قیامت کې ورسره وعده پوره نه کړه وعده یې پوره نه کړه بېزاري یې وکړه الله وایي چې زه چا سره وعده کوم نو بیا یې زه پوره کوم او مشرکان معبودان د خپلو عبادت کوونکو سره یې وعده کړې ده خو وعده ولې پوره نه کړه او ما وعده کړې ده نو زه وعده پوره کوم اولئک عنها مبعدون دا خلق به د دې جهنم نه وړاندې کړی شي الله به جنت ته بوځي لا یسمعون حسیسها نه به اورېدی کشاره د جهنم کشاره به هم پرې نه راځي وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون او دوی به په هغه څه کې چې غواړي د دې نفسونه همیشه به وي لا یحزنهم الفزع الاکبر نه به غمجن کوي دی لره څه شی الفزع الاکبر نه به غمجن کوي دی لره هغه هیبت لوی فزع هیبت ته وایي چې هغه د قیامت هیبت دی او غبراهټ دی هغه دویمه شپېلۍ د مفسرین وایي چې دویمه شپېلۍ ووالی شي او مخلوقات به میدان حشر ته راجمع شي یا الفزع الاکبر دی ته وایي چې کله په جهنم باندې دا طبق کېښودی شي طبق پیژنئ سر په جهنم باندې دا سر کېښوستی شي نو په دې وخت کې خو به خبره ختم شي جهنمین بلته جهنم کې پاتې شي بیا به راوتی نه شي نو دا هم فزع الاکبر دی دی به هم غمجن کوي نه دا حالت ځکه الله به ورسره وعده کړي الله یې بچ کوي او په دغه وخت کې به مرګ راوستی شي حدیث کې راځي د ګډ په شکل کې او دلته به ذبح شي چې بس خلاص مرګ ختم شو د دې نه وروسته مړه کېدل نشته جهنمین به په جهنم کې همیشه وي او جنتین به په جنت کې همیشه وي نو الله وایي چې دی به په دې وخت کې به هم غمجن کېږي نه وتتلقاه الملائکه او میلاویږي به د دوی سره ملائک او ورته وایي به هذا یومکم الذي کنتم توعدون دا هغه ورځ ده ستاسو چې تاسو سره وعده کېدی شوه یوم نطوي السما په هغه ورځ باندې چې راتاو به کوو موږ اسمان کطی السجل للکتب په شان د راتاوولو د منشي هغه کتابونو لره سجل هغه دفتري ته وایي هغه منشي چې په دفتر کې یو خپل کتابونه راونغاړي الله وایي ګوره دا اسمانونه داسې دي که نه چې یو سړی د هغه دفتر دی او سار لاړ شي دفتر کولاو کښېني کرسۍ باندې خپل هغه سجلونه هغه فایلونه ټول راکولاو کړي کاغذونه مازدیګر وخت شي ډیوټي ختمه شي نو دی راولېږي هغه ټول فایلونه هر څه راجمع کړي او کښېني واپس راوځي الله وایي دقسې الله هم دقسې یو دفتر کولاو کړی دی اسمانونه ودرولې دي ځمکې خوره کړې ده یو دفتر دی د الله او خلک یې روان کړي دي یو نظام چلی نو بس الله به دا هر څه رابند کړي یو ورځ به دا هر څه رابند کړي د اسمان به راګزار کړي د بره نه ستوري به رامات شي ستوري به والوځي اخوا دېخوا به پرېوځي سپومۍ به ماته شي نور به رامات شي نظام به دړې وړی شي الله به خپل دفتر رابند کړي رابند به کړي نو داسې به یو ورځ کار وکړي کطی السجل للکتب
لک پشان درا تاوولو د منشي کتابونو لره هغه دفتری کس چې خپل کتابونه راټول کی کما بدأنا اول خلق الله وی لک څنګه چې شروع کړی دی مونږه اول پیدائش نعيده نو دوباره بم دقه سکو څنګه چې انسانان مې اول پیدا کړی دي دقه سبه مخې تر اولم وعدن علینا دا وعده د مونږ باندې انا كنا فاعلین یقینا مونږ دا کار کوونکیو ولقد كتبنا في الزبور او یقینا مونږ لیکلیو په زبور کې من بعد الذکر ورسته د تورات نه الله وی چې ګوره د زبور چې دیته ورکړی شوی دا هم د الله کتابو څوک پیغمبرو زبور یې چاله ورکړی داود علیه السلام نو دا ټول یا ټول کتابونه مراد دي د دینه چې ټول څومره کتابونه ما ورکړي دي او زبور په لغت کې کتاب ته وایي کتاب ته یا ټول کتابونه تی مراد دي د داود علیه السلام او د ذکر نه مراد دی تورات او یا لوح محفوظ څه خبر الله کړی و چې د ازمکه به زه ورکوم خپلو بندګانو نیکانو ته ان الارض يرثها عبادي الصالحون چې د ازمکه به په میراث کې اخلي بندگان زما نیکان کوم ازمکه به اخلي یو تفسیر په دې کې دا دی چې د جنت ازمکه به اخلي ځکه دا جنت هم الله ټولو خلکو له پیدا کړی دی خو دا کافر چې ته الله محرومه کړی دی د خپل عمل د وجې نه که نه نو دی چې ته لاړو دا ځای د مؤمن ته میراث کې پاتې شو او یا دا دی چې دا ځمکه به اخرم الله به خپل بندگان غالبه کوي په دې دنیا باندې په دنیا به غالبه کوي لکه صحابه کرام چې هغې ته د قیصر او د کسرا بادشاهانې ورته ورکړی شوی فتح رالی په ټوله دنیا باندې اسلامي حکومت راغی نو دا به الله خپلو بندگانو له ورکوي ان فی هذا لبلاغا یقینا په دې قرآن کریم کې څه شی دی په دې کې خامخا بیان دی یعنی تبلیغ دی بیان دی پکې لقوم عابدین دا قوم د پاره چې عبادت کوي پوره تبلیغ دی کنه په دې قرآن کریم دا بس دی د تبلیغ هغه نصاب هم د قرآن کریم دی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین او نه دی لېږلی مونږ تا لره مګر رحمت د ټولو مخلوقاتو دپاره قل انما یوحى الی ورته ووایه اوس ټولو خلکو ته دعوت ورکه ټولو خلکو ته دعوت ورکه د توحید او که دی چېرته ونه منه که نه نو ته ورته ووایه چې زه خو بس د صلح په صورت باندې څه یم زه راغلی یم او تاسو ته دعوت کوم نور تاسو پوه شه او د الله کار پوه شه قل انما یوحى الی ورته ووایه یقینا وحی شوی ده ما ته انما الهکم اله واحد چې یقینا لایق د بندګۍ یو معبود دی فهل انتم مسلمون نو آیا تاسو منونکي د دې مسلې فان تولوا نو که چېرته دی مخ واړو فقل اذنتکم نو ورته ووایه وما خبر درکه تاسو ته علی سوا په برابرتیا باندې یعنی دواړه پکې برابر یو وان ادري او زه نه پوهېږم اقریب ما توعدون چې نږدې دی هغه عذاب چې تاسو سره واده کیدی شي د دې پته ماته نشته زما کار څه دی دعوت رسول عذاب د الله کار دی چې کله د باندې راولي خو عذاب د باندې راځي چې خبره ونه مني انه یعلم الجهر یقینا دغه الله پوهیږي په ښکاره وینا من القول د وینا نه ویعلم ما تکتمون او پوهیږي په هغه څه چې تاسو یې پټوئ وان ادري او زه نه پوهېږم لعله فتنة لکم شاید چې دا تأخیر د عذاب دا امتحانی په تاسو باندې دا یو امتحان دی د الله له طرف نه ومتاع الی حین او فایده ورکول دي تر یو وخته پورې صحیح د یو وخت پورې دنیا کې به پاتې شي خو بیا عذاب د باندې راځي قال رب حکم بالحق دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ده د مشرکانو په خلاف کې د الله نه دا دعا کړې چې ای رب زما او د دې قوم په منځ کې نوره فیصله وکړه او دا دعا قبول شوې وه چېرته د بدر په میدان کې سیرت واقعات هم یاد دي که نه چې مشرکانو پکې سرونه خوړلي دي او د کفر سټې پکې وتې دي سټې بنیادونه ختم شوي قال رب احکم بالحق نو ویله پیغمبر ای رب زما فیصله وکړه په حق سره وربنا الرحمن او رب زمونږ رحمان دی المستعان چې مدد غوښتی شي د هغه نه علی ما تصفون باغه څه چې تاسو یې بیانوئ د الله باره کې چې تاسو یې بیانوئ
دې سره سورت اختتام ته ورسید او زمونږ درس هم وقفې نه به وروسته انشاءالله سورة الحج وایو. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد.